أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناهورم الله تعالی شرل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وکله چې الله هغوی ته یو صحیح روغ رمټ زوی ورکړ نو هغه د هغه په دې بخشش او پیرزوینه کې نور له هغه سره شریک وانګیرل. الله له هغه مشرکانه خبرو څخه ډیر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې کوي. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. څومره ناپوه دي دا خلک چې هغه له خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې په خپله پیدا کول کیږي. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. دا شریکان نه له هغو سره مرسته کولی شي او نه له خپل ځان سره د مرستې وس لري. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. که تاسې هغوی ته د سمې لارې په لور د راتګ بلنه ورکړئ نو هغوی به په تاسې پسې راد نه شي. که تاسې هغوی ته غږ وکړئ او که چوپ اوسئ په دواړو صورتونو کې ستاسې لپاره همدا یو شان دی. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تاسې چې له خدایه پرته کومو ته بلنه ورکوئ هغوی خو صرف بندگان دي لکه څنګه چې تاسې بندگان یاست. له هغو نه دعاګانې وغواړئ وګورئ دوی د ستاسې د دعاګانو ځواب درکړي که د دوی په باب ستاسې انګېرنې صحیح وي. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا دوی پښې لري چې ور باندې لاړ شي؟ آیا دوی لاسونه لري چې په هغو سره ونیسي؟ آیا دوی سترګې لري چې په هغو سره وویني؟ آیا دوی غوږونه لري چې په هغو سره واوري؟ ای محمده دوی ته ووایه چې خپل انګېرلي شریکان راوبلئ بیا تاسې ټول لاس یو کړئ زما پر خلاف دسیسې جوړې کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. زما ملاتړ او مرستندوی هغه خدای دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د ښو خلکو ملاتړ کوي. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. د دې په خلاف چې له خدایه پرته کومه ته بلنه ورکوي هغوی نه له تاسې سره مرسته کولی شي او نه د دې وړ دي چې له خپل ځان سره مرسته وکړي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. او که ته ای پیغمبره هغوی هدایت را وبولې نو نه اوري او ته یې وینې چې درته ګوري خو دوی څه نه ویني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ای پیغمبره د نرمۍ او تېرېدنې لاره غوره کړه د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو څخه مخ واړوه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. که کله د شیطان ولمسوي نو د الله پناه وغواړه هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم
يبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وی چې کله د شیطان لا غیزې نه ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړنلاره کومه یوه ده. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. پاتې شول د شیطانانو ورونه نو هغوی په خپله کږه لاره راکاږي او د هغوی په منحرف کولو کې هیڅ کمی نه کوي. ای پیغمبره کله چې ته دې خلکو ته کومه نښانه یعنی معجزه وړاندې نه کړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نښانه ولې غوره نه کړه. دوی ته ووایه زه خو صرف د هغې وحی پیروي کوم کوم چې زما رب ماته رالیږلې ده. دا ستاسې د رب له لوري د بصیرت روښنایي او لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو لپاره چې ویې مني. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې ستاسې په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ ښایي چې پر تاسې باندې هم رحم وشي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ای پیغمبره خپل رب سهار او ماښام په زړه کې له زارۍ او ویرې سره او په ژبه او ورو اواز سره یادوه. ته له دې خلکو څخه مه کېږه چې په غفلت کې لویدلي دي. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان اومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 206 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. دا د قرآن عظیم شان د تلاوت لومړی سجده ده. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کومې پرښتې چې ستا د رب په وړاندې د نږدېوالي مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي. هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده چټوي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.